حديث يوم ناشنا حديث امام طبراني رحمه الله رواه ده عقبه بن عامر رضي الله عنه وسيخرج قوم من امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واذا ما امت کې بدي خلق پیدا شي يشربون القران كشربهم اللبن القران بدي سوي لك پيچس کی پیسې رسنګ کی یو غړب چې وبا شروع کی ختم شي قران بمدقه شي ځکه علماء لکه علامه مناوي رحمه الله دا د دې حدیث لاندې لیکلي دي وایي مطلب یې دا دی چې څنګه چې د انسان پی زر ختم کړي او ګیلاس خالي کړي او لوښی خالي کړي دقه شان به دی د قرآن په یو کړ سره وایي په زور او شور سره به لګي نه به په معنه پوهېږي نه به په احکامو پوهېږي او نه به په اسرارو او په حکمتونو پوهېږي بلکې دا ژبه به په قرآن داسې رواني لکه څنګه چې سړی کله چې سړی پیس کړي دا ژبه کته بره کوي که نه کوي دقه شان به دا ژبه داسې کې هم دی کته بره کوي اوس فایده پکې نشته صرف تلاوت دی نو علماو د دې دوه معنی ذکر کړي دي حدیث یو دا ده چې د هغې د دې معنی سره دا حدیث بیا برابر دی دلته لکه دا نن سبا چې دا خلک په رجوع کې ختم کوي درې ورځو ختم درې ورځو نو پرون حاجي صاحب قصه وکړه کرسۍ باندې ناست دی ما ته دې خیال دی که نه پرون حاجي صاحب قصه وکړه چې هغه قاري یاد کړو چې هغه په یو ځای باندې په یو رکعت کې 18 سپارې ویلي 18 سپارې ویلي دي د شاته خلکو یې بیخ بنیاد ویسته دي نو ته سوچ وکړه 18 سپارې خو به د داسې نه ویلي چې ذلك الكتاب لا ريب فيه دا به داسې لګي او په ارام او تاله 18 سپارې ویلي 18 کې خو به دم څه حل کړی که نه نو چې بیا خلکو مولوي صاحب راګیر کړو چې قاري صاحب راګیر کړو چې لکه الله دې پوه کړه خو دا خلک تباه کړو وی هغه وایي چې زه م راکته کېدم خو بیا مې هغه ملا نه کته کېده او دا صحیح خبره چې کله سړی ډېر ودرېږي نو بیا ملا نه کته کېږي نو چې 18 سپارې یو سړی ووایي په ولاړه نو خو ملا یې نه کته کېږي نه هغه وایي چې زه کته کېدم ځان لګو نور هغه ملا کته نه تله دا اوس قرآن پورې ټوغې دي د حدیث کې دې ته نښه شوې ده چې قرآن به داسې وایي لکه پی چیز کېږي ته لکه په یو رکعت کې ته 18 سپارې وایي په دې کې به څه سوچ کړی دی په دې څه پوه شوی نه نه د دې رجوع دا ختمونه او د زموږ په دې ملکونو کې د قاریان په دې رجوع کې داسې راورېږي نه د هر ځای نه راوځي دا د کاروبار میاشت د قرآن نه کاروبار جوړ کړی بس هر سړی وینا هم کوي زموږ جومات ته قاري صاحب وګوره او قاریان هم وایي که څوک جومات ته معلوم موږ ته ووایه په روژې کې دقه یو تپوس دی قاریانو د یو بل نه او بیا کوشش دی چې دې کې ختم کړو چې بل له ورشم چې ختم کړي بل له ورشم نو بیا به سره اتفاق کوي نو بیا د اتفاق پورې بیا د قیرت تعلق ساتي که پیسې شوړه دې ښه ورکوله لږ به دې پې پوه کړي او که شوړه دې برابر نه ورکوله نو بیا دې پې پوه کوي نه او خلک هم خوشحاله دي زمونږ قاري صاحب خو ماشاءالله وي 3 ورځو کې ختم وکړو ماشاءالله څوک پې پوه شوي وی زمونږ قاري صاحب په نه دی پوه شوی موږ به څه پوه شوي دوی شاته ولاړ دي بس الحمدلله آمین او بدیږي امین سره به پته لګي اورت دالین سره به پته لګي صورت اخرنۍ سره به ته معلومې هم ته یې نشي معلومولی چې قرآن ورته ښه ټیټ یاد وي نو هغه صرف دومره معلوم کړي چې د اخرنۍ ټکی د پلاني ځای ووایي نور ده ته هم دا پته نه لګي چې دی په دې منځ کې په کوم ځای کې لګیا و الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر او قرآن ختم شو دا به قرآن پورې ټوغې نه وي مذاق نه دی دا مذاق دی د الله په کتاب پورې الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الله صفت کړی دا خلکو چې کتاب لولي قرآن کې لولي نو هغه حق یې ادا کوي کوم چې د قرآن حق لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې کان يقطع قراءته آية آية
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو آیت ودرېدو جړل به پکې کوم ځای کې به د رحمت خبرو د الله نه به رحمت و کوم ځای کې به د عذاب و پناه به ونیو په الله پورې داسې قرآن ویل پکار دي نو قرآن وایه او پوهېږي په نه چې څه دي پکې نو زموږ د اکثر قاریان زموږ د زمانې نه دا په قرآن باندې نه پوهېږي چې قرآن کې څه دي او څه نه دي او ټوغې او مذاق کوي لطیفې په دې قرآنونو پورې جوړې کړي دي دا د قاریانو دا حال دی لکه بعض صورتونو د نومونه داسې وي چې په هغې پسې بیا لطیفه جوړه کړي زما ذهن کې نه راځي خو د قاریانو او د طالبان چې قرآن یادوي دوی د صورتونو په دې نوم پورې خاندي کله نه کله او کله یو آیت پورې خاندي ټوغې کوي نو قرآن چې سړی د هغې لطیفې پې جوړوي او ټوغې پورې کوي والعیاذ بالله دی به په قرآن څه پوه شي او څه به الله دته د قرآن هغه نور او هغه بصیرت هغه به ورته نصیب کړي هېڅکله نشي کېدی دویم معنی چا دا ذکر کړی د بعضو علماو وی د دې مطلب دا دی چې په دې امت کې به یو فرقه پیدا شي چې هغوی ته څه ویلی کېږي خوارج د خوارجو تفصیل ما مخکې کړی حدیث کې دی لا یجاوز تراقیهم چې دوی له مرونه به نه کوزېږي او د خوارجو هم یوه نښه ده یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم قرآن به وی خو د مرۍ نه به کته نه کوزېږي عمل به پرې نه کوي نو چا دا ویلي دي چې دلته مطلب دا دی چې امت کې به خلک قرآنونه ختموي لکه د رجوع کې او په معنی به یې نه پوهېږي بس مقصد به دغه چې ختم وکړم او چا ویلي چې نه دې نه مراد خوارج دي دواړه معنی صحیح دي والعلم عند الله